زیبا ګل وایي زما میړه 2 ښځې کړي دي. کله چې زما سره نږدېوالی کوي نو کانډوم اچوي، خو کله چې د بلې ښځې سره کوروالی کوي بیا یې نه اچوي. زیبا ګل خپله اندېښنه شریکه کړې ده چې خاوند یې 2 ښځې کړي دي او د دواړو ترمنځ په چلن کې ښکاره توپیر کوي. هغې ویلي کله چې د هغه سره د نږدېوالي لپاره راځي نو هر ځل کانډوم کاروي، خو د بلې ښځې سره د کوروالي پر مهال بیا هیڅ ډول ساتندویي نه کاروي. زیبا ګل وایي چې د دې چلن له امله یې نه یوازې احساساتي تکلیف زیات شوی بلکې د بې باورۍ فضا هم رامنځته شوې ده. هغې څرګنده کړه چې کله له خاوند څخه د دې توپیر پوښتنه کوي هغه ورته ځواب ورکوي چې ستا شرمګاه نازکه ده او زه بیمه یم له دې ځایه ستونزه رامنځته نه شي. خو مېرمنه وایي چې دا دلیل قانع کوونکی نه دی. د مېرمنې په وینا د خاوند دا چلن نه یوازې د هغې احساسات ځوروي بلکې د کورنۍ په فضا کې بې ثباتي رامنځته کوي. هغې زیاته کړه چې د یو ګډ ژوند لپاره مساوات او باور اړینې خبرې دي، خو د خاوند دا 2 ګونی چلن د ژوند سکون له منځه وړي. هغې ټینګار وکړ چې له خاوند سره یې څو ځله د دې مسئلې په اړه خبرې کړي خو هر ځل یا ځان توجیه کوي او یا موضوع بدله کړي. د مېرمنې په باور د داسې حساسو موضوعاتو په اړه رښتینولي، یو شان احترام او طبي احتیاط دواړه مېرمنو ته په مساوي ډول اړین دي. دغه قضیه د هغو ګڼو ښځو د تجربو یوه بیلګه ده چې په ګډو ژوندونو کې د نابرابر چلن له امله له احساساتي، روحي او کورني فشار سره مخ کېږي. کارپوهان وایي چې د داسې حالات د سمښت لپاره رښتینې خبرې، ګډه هوکړه او د درناوي فضا رامنځته کول اساسي رول لري.